بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه رأى فسطاطا على قبر عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه فقال يا غلام انزعه فإنما يزله عمله. رواه البخاري في ترجمة الباب. قدرمن و عزتمن په دې امت کې داسې ځنې داسې اعمال دي، ځنې داسې طریقې دي چې هغه په امت کې په اتفاق سره ناروا دي، خو خلک یې کوي او ښه کار ورته وایي. لکه په هغې جمله کې دا ده چې په قبر باندې که هغه د هر چا قبر وي، که د ولی الله وي، که د عالم وي، که د شیخ القرآن وي، او که د شیخ الحدیث وي، او که د مفتی وي، او که د شهید وي، او که د یو قومي مشر وي، خو چې د هر چا قبر وي، په هغې باندې کوټه جوړول، ګمبزه جوړول، دا په اتفاق سره حرام او ناروا دي. دې کې د چا اختلاف نشته، دا صرف و صرف د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خصوصیت دی چې هغه هم د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د حدیث نه ثابت دی چې نبی په کوم ځای کې روح وسپاري الله تعالی ته، په کوم ځای کې وفات شي، نو په امغ ځای کې نبی خښولی شي. نو نبی علیه الصلاة والسلام چې دی سا ورکړې وه الله تعالی ته د بیبي عایشې په کوټه کې په خپله بستره. نو د دغه حدیث په حساب باندې په هماغې ځای کې د قبر وکنستلی شو. نو دا د نبي علیه صلات وسلام ځانګړی صفت دی، خاص، دا د بل چا دپاره نشته. نو ځکه دې حدیث کې دا راځي چې عبدالله ابن عمر صاحب چې دی ویدو کتلی و یوه خیمه، تاجر خیمه په قبر د عبدالرحمن، د عبدالرحمن په قبر باندې خیمه ویل شوی وه. نو عبدالله ابن عمر صاحب وفرمیل یا غلام، ای خادمه، انزعه، لرې که دا خیمه، دا کېږدی لرې که د ده د قبر نه، فانما یذله عمله، یقینا بېشکه سوری کوي په ده باندې د ده عمل، د ده عمل چې د ده دپاره سوری دی، د ده عمل د ده دپاره راحت دی. او که یو انسان بد عمل ولري، نو که هر څومره ګمبزې، کوټې او خیمې پې وویلی شي، خو ده ته به قبر ته د الله تعالی د خوا نه ملایکو ته به امر کي چې دوزخ نه به ورته اور رځي، عذاب به ورته رځي. نو الله تعالی دې زموږ او ستاسو ژوند مړی او ژوندی د پیغمبر علیه السلام د سنتو سره او د دین سره برابر کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.